د حضرت اوس بن شرحبیل نه روایت دی، فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ما اوریدلی چې نبی علیه السلام وفرمیل چې کوم سړی د ظالم د مدد دپاره هغه سره لاړ شي او مرسته ورسره کوي او هغه ته دا علم شته چې دا ظالم دی، نو دی په دې کار سره د اسلام نه خارجېږي. دې حدیث روایت بیهقي په شعب الایمان کې کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، د یو ظالم سره چې تا ته معلوم وي چې دا ظالم دی او بل کس مظلوم دی، ته بیا هم ظالم سره ودرېږي، بیا هم د ظالم مرسته کوي، بیا هم ظالم سره امداد همکاري کوي، نو په دې عمل سره ته د اسلام نه خارجېږي. سخته بدترینه ګناه ده. ډېر خیال وکړئ چې د ظالمانو مرسته ونه کوي. که ته په حکومت کې که نه او وسه د کېږي یو دوه کسان راشي، یو ظالم یو مظلوم، یو ته هغه ظالم مرسته کوي، د هغه سره همکاري کوي، هغه سره ودرېږي او مظلوم باندې نور هم ظلم کوي، نو دا خطره چې ته د اسلام نه خارج شي. نبی علیه السلام دومره سخته خبره کړې ده. نو کوشش دا وکړئ چې د ظالمانو مرسته ونه کوي. که ته په حکومت کې که په هر ځای کې د ظالم مرسته ونه کوي، د ظالم سره ونه درېږي، سخته بدترینه ګناه چې تا ته معلومات وي چې دا ظالم دی، تحقیق نو بیا به هغه سره ودرېږي نه. که بیا هم څوک راځي معلومات کوه چې دی ظالم دی که مظلوم دی. که مظلوم و ښه ته 100% معلومه شوه، نو بیا مرسته کوه. او که پوهېږي چې ظالم دی، نو بیا لرې تخته دي، ظالم مرسته ونه کړي. بیا خصوصا په داسې ورځو کې چې د ذوالحجې اوله عشره ده، د عبادت ورځې شپې دي، په داسې ورځو کې خو بیا بیخي د ګناه نه ځان وساتئ. او داسې ګناه چې هغه ته د اسلام نه پې خارجېږي. خصوصا هغه کسانو ته دا خبره کوم چې په حکومت کې وي او وسع رسیږي، یا صاحب اقتدار وي، زور ورسره وي، طاقت والا وي، کسان لري، ټوپکې لري وغیره، نو مشر دی، نو بیا ظالم مرسته به نه کوي، ظالم سره به نه ودرېږي. نو په دې عمل سره به ته د اسلام نه خارج شي. او په داسې ورځو کې خو بیخي ظلم د نه ونه شي، ګناه د نه ونه شي. دا د عبادت ورځې دي، په دې کې الله راضي کوي، الله ته عبادت وړاندې کوي. الله په دې ورځو کې په عبادت ډېر خوشحالېږي. د ګناهونو نه ځان وساتئ، خصوصا داسې ګناهونه چې تا د اسلام نه خارجوي، یعنې کلک اجتناب وکړي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.